السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پښتو ژبې درنو ویونکو امید لرم چې ټول ورک روغ جوړ او د صحت پر جامو سنبال یاست. زه مسعود نازک یم او تاسو ته نن ورځ د پښتو ژبې په تورو باندې کار کوم. دا چې یوه ژبه زموږ او ستاسو خبرې، زموږ او ستاسو نومونه، کلمې، لغتونه، قیدونه، فعلونه، صفتونه، شعر او شاعري، نظمونه، غزلونه، هر څه مو پر همدغه تورو باندې پوره کیږي او پر هر څه کې د دغه تورو نه کار اخلو. نوم مو له دغه تورو نه جوړ دی، صفتونه مو له دغه تورو نه جوړ دي، شعر او شاعري مو له دغه تورو نه جوړه ده. نو باید وپېژنو. نن ورځ درته په دغه تورو باندې کار کوم. دا موضوع چې ما راوړې په همدې خاطر باندې چې باید موږ د خپلې ژبې توري وپېژنو. د دې کمی مې مخصوص کړی دی چې تر څو لیدونکو ته یې ورسوم. لومړی دا چې د پښتو ژبې او د دري ترمنځ مشترک یا ګډ توري دویشت دي چې دغه دویشت واړه مې دلته درته بیل بیل لیکلي دي چې الف، بي، پي، ت، جیم، چ، خ، دال، ر، ژ، س، ش، غ، ک، گ، ل، م، ن، و، ح او ی. دغه دویشت د پښتو او دري ژبو ترمنځ ګډ توري دي. اوس راځو د پښتو ژبې خاص یا ځانګړي توري، هغه توري چې یوازې د پښتو ژبې دي او بله ژبه ورسره کار نه لري، یعنې پښتو ژبه ده چې د همدغې تورو څښتنه ده. هغه اته توري دي، یعنې پښتو ژبه خپل ځانګړي خاص اته توري لري چې له جملې یې ټ، ډال، ړ، نوڼ، خن، څ، ځ او د ګ توری دی. دغه اته د پښتو ژبې خاص توري دي. دویشت توري مو ویل چې د پښتو او دري ترمنځ ګډ توري وو او اته د پښتو ژبې خاص توري شو. نو دویشت او اته دغه د پښتو ژبې 30 توري دي چې 30 واړه مو درته وښودل. په ټوله کې که په یو کلمه کې د ټ توری راغلی نو معلومه خبره ده چې دا به د پښتو ژبې خپله کلمه یي او د خپل لغات خپل نوم به یي. لکه موږ تاسو ټال وایو، نو ټال د پښتو ژبې خپله کلمه ده. د دې ترڅنګ که موږ تاسو یو بل لغات راخلو، ټاټو به وایو، نو دا د پښتو ژبې خپل توری دی یا خپله کلمه ده. ډال که راغلی وي همدغه شان د ړې که راغلی وي، نوڼو که راغلی وي، نو دا به د پښتو ژبې خپل توري او استعمال شوي پکې وي او خپلې کلمې به وي، لکه رڼا، مڼه، اڼۍ او همدغه شانتې نور. نو دغه دویشت جمع اته 30 توري دي چې ټول توري د پښتو ژبې په ژبه کې کارول کیږي او کلمې، جملې، نومونه او د دې ترڅنګ ضمیرونه، فعلونه او دا ورنه جوړیږي. د دې ترڅنګ دلته مې درته 10 توري لیکلي دي. مستعار توري دي هغه توري دي چې د نورو ژبو نه په پښتو ژبه کې کارول کیږي چې د جملې س، ح، زال، دوات، سواد، زوی، توی، فی او د قاب توری دی. دغه 10 هغه توري دي چې د نورو ژبو، یعنې د عربي او نورو ژبو څخه په پښتو ژبه کې کارول کیږي او کار ترې اخیستلی کیږي. که چیرته په یو کلمه کې، یو نوم کې، یو لغات کې دغه تورو څخه یو توری راغلی و یا 2 توري راغلي و، هو که چیرته پکې یو توری م استعمال شوی و، دا به د پښتو ژبې کلمه نه او دا به له نورو ژبو څخه راخیستل شوي. نورو ژبو نومونه به او د نورو ژبو لغاتونه به وي، لکه قلم، قرآن، فاروق او همدغه شانتې طاقت، نور نومونه، ثواب او حج، ظلم، نور نومونه که چېرته مطلب په دغه تورو باندې لیکلی شوي یا پکې دغه توری کوم یو راغلی او تاسو پوه شئ چې دا د پښتو ژبې خپله کلمه نه ده. نو موږ نن ویلي چې 22 توري د پښتو او دري ګډ توري دي، 8 د پښتو ژبې خاص توري دي او 10 توري چې دې خواته مو لیکلي دي دا د پښتو ژبې نه بلکې د عربي ژبې او یا د نورو ژبو توري دي. نو 22 جمع 8 13 او 10 40 توري شول.
یوه بیا موږ دلته لیکلې ده چې دا نه حسابو د دې پنځو په ډله کې دغه یې ترېنه لرې کوو 4 یېګانې دلته پاتې شولې نو په ټوله کې 40 توري هغه ور 4 دا شول 4 یعنې موږ د دې نتیجې ته رسیږو چې پښتو ژبه 4 توري لري یعنې زموږ د پښتو ژبه چې مکملیږي زموږ د پښتو ژبې خبرې چې ترې جوړیږي عبارتونه مو جوړیږي خبرونه مو جوړیږي متنونه مو جوړیږي نومونه نو د دغه 4 تورو څخه به برخمن وي ضرور به پکې دغه 4 تورو څخه توري راغلي وي دا د پښتو ژبې د حروفو درس و امید لرم چې خوښ مو شي او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ ما مسعود نازک ته اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم ښه وخت ښه ژوند ولرئ